بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو محرک علیکم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني 13 نیټه ده چې د 1402 د لړم د میاشتې د 12 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د دینی مدرسو علما کرام او استادانو سره د پوهنې سرپرست وزیر لیدنه. هغه د پوهنې پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د ولایت سرپرست مرستیال لیدنه. مولوي مهاجر فراهي د اسلامي امارت پر لاس راوړنو خبرې وکړي. او د نشي توکو د روږدو سره د خیرمنو مرسته پر دغه کسانو غوښې او نور توکي ویشل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د پوهنې وزارت سرپرست د هرات دیني مدرسو او مسلکي انکشاف امریت څخه لیدنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست د ښوونکو د مسلکي انکشاف امریت د حاجي عبدالظاهر بشیري او زامنو خصوصي تعلیمي مؤسسې جهادي مرکزی مدرسې د هرات دارالعلوم، غیاسیه دارالعلوم او هرات نورو دینی مدرسو څخه لیدنه کړې. په دې لیدنو کې د مولانا جلیل الله مولوي زاده مفتی محمد سرور سره په لیدنو کې د بیلابیلو موضوعګانو او د دینی مدرسو د لا ودې په برخه کې خبرې وکړي. په همدې حال د پوهنې وزارت سرپرست د اسلامي امارت نظام د خلکو خدمتګار نظام وبلی او د خلکو خوښي د دغه وزارت د لومړیتوبونو څخه وبلل. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي سید حبیب الله آغا د هرات علما کرام او دینی مدرسو مسؤلانو سره لیدنه وکړه. د هیواد د پوهنې وزارت سرپرست په دې لیدنه کې د دینی مدرسو د ودې موضوع په اسلامي امارات کې یو اصل بولی او په ولایتونو کې د دینی مدرسو او بنسټونو جوړول دغه وزارت د لومړیتوب څخه وبلل. د پوهنې وزارت سرپرست په ټولنه کې د عالمانو رول حیاتي وبلی او دغه وزارت سره د دوی همکاري اړینه وبلل. دا راز سید حبیب الله آغا د دینی مدرسو او علما کرامو ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه واوریدل او د هغوی څخه یې وغوښتل چې د دینی مسؤلیتونو له مخې د پوهنې د ودې په لاره کې د هیڅ ډول زیار څخه ډډه ونه کړي. د نړیوال بانک استازي میرمن ملیدا ګود د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او مل پلاوي د ولایت مقام د معاونیت سرپرست مولوي مهاجر فراهي سره لیدنه وکړه. دغه ناسته د بهرنیو اړیکو او اقتصاد رئیسانو په حضور کې ترسره شوه. د ولایت مقام د معاونیت سرپرست مولوي مهاجر فراهي په دغه ناسته کې زلزله ځپلو وضعیت ته پر رسیدګۍ او د روږدو راټولولو او درملنې ټینګار وکړ او زیاته کړې چې د اسلامي امارت راتګ سره د نشي توکو کښت صفر ته رسیدلی او اوس اړتیا ده چې روږدو کسانو ته ځانګړې پاملرنه وشي ځکه هغوی د ټولنې مظلوم قشر دی او د درملنې وروسته وقار ته اړتیا لري. هغه همدارز له یاد پلاوي وغوښتل چې دغه برخو کې ورسره همکاري وکړي او ټولو لرې پرتو سیمو ته په یو ډول مرستې ورسیږي. په همدې حال د بهرنیو اړیکو استازولۍ رئیس مولوي شیر احمد عمار مهاجر هم د ملي او نړیوالو مؤسسو له همکاریو څخه د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې اسلامي امارت په خپل ټول وس سره هڅه کوي ترڅو پر وخت د زلزله ځپلو وضعیت ته رسیدګي وکړي. هغه همدارز د نړیوال بانک استازي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ خوشي کولو لپاره غږ تر نړیوالو ورسوي. دا راز د نړیوال بانک استازي او مل پلاوي د هرات زلزله ځپلو سره د همدردۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په بیلابیلو څانګو کې لکه بشري مرستو وړاندې کولو، روغتیایي ښوونځیو جوړولو، زلزله ځپلو ته د څښاک د پاکو اوبو برابرولو او د ماشومانو خوندیتوب برخو کې به همکاري کوي. د ولایت مقام د معاونیت سرپرست مهاجر فراهي د یو شمیر صنعتکارانو او سوداګرو سره لیدنه وکړه. سوداګرو او صنعتکارانو په دغه ناسته کې د اسلام کلا مرز کې خپل یو شمیر ستونزې د مهاجر فراهي سره شریک کړي او خپل ستونزو ته د رسیدګۍ غوښتنه وکړه. دا راز د ولایت معاونیت سرپرست مولوي مهاجر فراهي ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د ټولنې ټولو قشرونو ستونزو حل ته ژمن دی او اسلام کلا په پوله کې به د سوداګرو، صنعتکارانو او موټروانانو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي.
یو شمېر سوداګرو او خیرمنو د نشه یي توکو روږدو ته خیرات برابر کړی و. د هرات امنیه قمندان او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر په حضور کې دغه څه اندازه مرسته هغوی ته ورسېدل. په دې به پام وکړئ. راپورټ ته په هرات کې یو شمېر خیرمنو روږدو ته خیراتونه ورکړل. دغه برنامه د امنیه قمندان حاجي یاسر په حضور کې پر لار اچول سوې او 8 رأس غوایي ذبحه سوي دي. د دغه غوایو غوښې هغه کسانو ته ورکړل سوي چې د څو میاشتو را په دې خوا یې نشه پرېښېده. د هرات په ولایت کې موږ انشاءالله د تیر کال راهیسې تقریبا 8000 څه بالا متحدین موږ دلته راجمع کړي. په هغې کې یو تعداد ښځینه زنانه دي او یو تعداد نو په دې کې موږ ډېر کسان خپلو کورو ته استولي دي چې هغو به د نصیحت پیدا کړی دی، هغه خپلو کورو ته نقل کړي دي. نو اوس فی الحال زموږ سره تقریبا تر ولسوالۍ 15000 کسان بندیان موږ سره شته، د متحدین مریضان شته زموږ سره. په همدې حال یو شمېر د نشه یي توکو اخته روږدو چې لا تر درملنې لاندې دي خوښي څرګنده کړې چې درملنه یې د اسلامي امارت له لوري ترسره شوې ده. در نگاه از اینکه امارات اسلامی خانه هفت شعبات که تا ما را در یک جای مکانی برای ما مهیا ساخته که تا ما جوانا از این حالت بدبختی و خانمانسوزی نجات یافتیم، خیلی افتخار میکنیم. از روزی که امارات اسلامی آماده واقعا رسیدگی میکنه به معتدین. د ویلو وړ ده چې دغه خیراتونه چې د خیرمنو او سوداګرو د لوري ترسره سوي یوازې د نشي پرېښودلو په یو مرکز کې 3500 تنه روږدې تر درملنې لاندې لسوي او دغه خیر ورسېدلی دی او دا راز هغوی ته پخلنځي، ډوډۍ پخونه او د درملنې امکانات د اسلامي امارت د لوري په نظر کې نیول سوي وو. د روشن مخابراتي شرکت د لوري د مرستندویو کڅوړو ویش دوهم پړاو پیل سو. په لویدیځ زون کې دغه شرکت مسؤلان وایي د دې مرستو په لومړی پړاو کې د 6 میلیون افغانیو په ارزښت پوشاک، خیمي او د پخلنځي توکي پر زلزله ځپلو ویشل سوي دي. د دې مرستو ترلاسه کوونکو د دې مرستو هرکلی کړی دی او وایي اړینه ده چې کورنۍ خیریه بنسټونه لا هم ورسره همکاري وکړي. بیا هم راپورټ. د روشن شرکت د دوهم پړاو مرستې چې د پخلنځي لوښي، کمپلې او ژمني جمپرونه پکې شامل دي پر 10 زلزله ځپلو کورنیو وویشل سوه. د دې شرکت مسؤلان وایي دا ځل 1,800,000 افغانۍ د زلزلې زیانمن سوو ته چمتو کړي چې په ښار او ولسوالیو کې به پر زیانمن سوو وویشل سي. خیمه است، جمپر زمستانی برای مساکین و زلزله زده و همچنین ظرف و ظروف برای پخت و پز نان هست و اینا هم انشالله از امروز فاز دوم شروع میشه و ما هر مقداری که بتانیم به اون ساحاتی که نیاز هست مطابق به اون بجتی که اختصاص داده شده برای کمیته روشن و باز هم با مشوره کمیسیون محترم دولتی اینا رو توزیع کنیم انشالله. د بل لوري یو شمېر هغه کسان چې مرستې ورسېدلې د دې مرستو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې بشري مرستندوی مؤسسې دي لا هم مرستو ته دوام ورکړي. همه کمک‌هایی که امروز ما دریافت کردیم تا حدودی مشکل ما رفع کرده. ما تشکر میکنیم از شرکت روشن که به همین شرایط توانسته که همین اندازه به ما کمک بکنه. خیلی خوبه کمک کردن سربا همون خنک و توک جمپر کمپل کم نیازمندی مردم رفع میکنه. خواست شمادگی نهادهای چیه که بیشتر کمک کنه؟ تمام نهادها خواستیم اینه کمک کنم، تمام مردم هم کمک کنم. این وضع مردم میبینند وضع خرابه، زلزله های خنکی ها. دا په داسې حال کې ده چې د هرات زلزلې وروسته په هرات کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو او خیرمنو کسانو د ټاکلي کمیسیون تر نظر لاندې خپلې مرستې زلزله ځپلو ته رسولي دي. د مالدارۍ ودې او کوچیانو ته د اقتصادي عامه پوهاوي په موخه د قومونو او قبایلو ریاست د لوري د همغږۍ سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې اړوند مسؤلانو ټینګار وکړ چې د مالدارۍ د ودې، روغتیايي برخو او د کوچیانو د روزنې په اړه لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه تر لاس لاندې ولري. دا راز په هرات کې د یو شمېر قومونو او قبایلو استازو ټولو قومونو ته د اسلامي امارت د پاملرنې څخه قدرداني وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د دې نه وروسته به په بېلابېلو برخو کې ورسره همکار واوسي. پام وکړئ په دې برخه کې برابر کړي راپورټ ته. د مالدارۍ د ودې او اقتصادي پیاوړتیا په موخه د همغږۍ سیمینار د اقوامو او قبایلو ریاست د لوري جوړ سو.
مسولان وایي د دغه قشر لپاره د ښوونځیو او کلینیکانو جوړولو د خیمو ویش او د ګرځنده ښوونکو په اړه لازم اقدامات ترسره کوي. تخنیکي او مسلکي زده کړو ملګري په مرکز کې د کار او امور اجتماعي وزارت، انکشاف دهات وزارت چې دوی حرفوي زده کړې او یا حاصل قیاس خلکو ته د کار او کسب زمینه برابروي، کوچي ځوانان به د هغې نه استفاده کوي. د صحت په بخش کې به انشاءالله والعزیز صحت عامې وزارت ملګري به دلته ناستي رئیس یا د ریاست نماینده موږ راغوښتي دي سیمینار ته کوچیانو ته ثابت او هم ګرځنده کلینیکونه چې اوس موږ تقریبا په 13 ولایاتو کې دوه کلینیکه د یو مؤسسې لخوا نه او یا څلور کلینیکونه سره د ډاکټر قابله زنانه ډاکټر مردانه ډاکټر هغوی سره خپل امبولانسي د کوچیانو کېږدۍ ته ځي. دغه مسولانو دا راڅرګنده کړې چې زلزلې ټول وګړي د کوچیانو په ګډون زیانمن کړي او د اسلامي امارت مشرتابه د هغو د ودې لپاره هڅې کوي. د نن سیمینار چې و د وزارت سرحدات او اقوام قبایلو څخه د کوچیانو د لوی ریاست حاجي مولوي ګلزرین صاحب تشریف راوړی و په خاطر باندې د کوچیانو د ستونزو د اورېدلو چې کوچیان په کم بخش کې ستونزې لري، د اوبو په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، د سیاحت په بخش کې دغه ستونزو د اورېدلو په خاطر باندې راغلی و چې بیا د امارت او لوړپوړو چارواکو سره دغه د کوچیانو ستونزې شریک کړي. هغه زیاته کړې چې د قومونو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نشته او اسلامي امارت هیڅ چاته د نفاق اچونې اجازه نه ورکوي. د بل لوري د کوچیانو استازو د څښلو اوبو، ښوونځي او روغتیایي برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. انوار دیگه خوشبختانه یک کاری هست کمانه یک قریه دور افتاده شاید بلد باشه شنیده باشه با اونجا انشالله امر داد به ما امارت که همه او لوله‌کشی او بشده تقریبا 34 کیلومتر از قریه غزل اسلام تا که میرسه به کمانه دیگه انشالله به همین چند روز شاید برسه او به کمانه برسه. یک خوشبختی او که برسه با ما مردم بسیار یک سهولت خوبیه. بخش کوچیار ما میگیم نه بخش زراعتی زراعت که خود شما میفهمید جایی که آب نباشه زراعت هم میه، جایی که علف نباشه مالداری هم میه. مردم مالدار ادرسکن در ساعات بیابانی به روی فیلن همگی به حالت تشنگی به حالت گشنگی گوسفند بسیار مشکل دارم که حتی نمیتونم که اگر مرتکه 100 گوسفند داره ایتو بگم که اعمال به 50 گوسفند اونا قابل استفاده میه. دولت امارت اسلامی خواهشمندیم که با همه معاشه ما کمک علوفه شاه ما مالداران در ما آب نداره تقریبا 20 کیلومتر از بالای چاروا آب میبره. مکتب سیار تیار شه، یک کلینیک سیاری به یک جای تیار شه. کوچیان هغه قشر دي چې په ولایتونو کې د هوا د بدلیدو سره سم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ کوي. او وروستی خبر دا چې د کرخ ولسوالۍ امنیه قمندان خپلو همکارانو ته معرفي سو او په کار یې پیل وکړ. د هرات ولایت امنیه قمندان حاجي اسیر د لازملید پر بنسټ ملا شیر احمد د هرات ولایت کرخ ولسوالۍ امنیه قمندان په توګه د دې ولسوالۍ مجاهدین او منصوبینو ته وروپېژندل سو او په دنده یې پیل وکړ. همدارنګه حاجي ملا عبدالجلیل زاهد د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان د معرفي پر مهال ټینګار وکړ چې د خپلې ټولنې د خدمت په موخې د پرسونل ترمنځ یووالی او متقابله خوښي شتون لري ترڅو خپلې ټولنې ته صادقه خدمتګاران واوسي. دا خبرونه اوس هم په دې برخه کې د سبا ورځې د هوا حالت. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه شپږ تیتای 9، غوریان نیمه وریځ الوره درجه شپږ تیتای 9، کرخ المر الوره درجه 22 تیتای 8 او پښتون زرغون المر الوره درجه 22 تیتای 8. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د دینی مدرسو علما کرام او استادانو سره د پوهنې سرپرست وزیر لیدنه هغه د پوهنې پر پراختیا ټینګار وکړ.
د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د ولایت سرپرست مرستیال لیدنه. مولوي مهاجر فراهي د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو خبرې وکړې. او د نشي توکو د روږدو سره د خیرمنو مرسته پر دغه کسانو غوښې او نور توکي ویشل شوي دي. محترم لیدونکو، دا ول دي مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. خوشحاله شئ.